اوس هم د اجمل آن یو په زړه پورې نظم اوربلونه. چا به ویل چې مست رود به داسې وچ شي چې له تندې نه به مړې ټولې هیلۍ شي. ټول اسونه به بې ژڼو له جنګ راشي، د دې کلي جنکۍ به لیونۍ شي. چا به ویل چې هدیره به دومره راشي چې د کلي کروندې به هم جنډې وي. په بامونو به مصرې لمبې تاویږي او بادونو به ترې وړې لوپټې وي. چا ویل چې سندرمار شپون به ګونګی شي، د شپېلۍ ګوتې به یې غټې غټې پرې شي. جګې جګې لکه ونې جنکۍ به ماتې ماتې شي، په ملا به راکږې شي. چا منلي چې به داسې طوفان راشي چې له سیند نه به جاله او جالوان وړي. تور کوډګر به له سیند پورې غاړه ناست وي، د دې ټول کلي ښایست به په غیران وړي. چا منل چې د دې کلي خان به جګ شي، جینکۍ به د چلم په لوګي پلوري او د لوی جومات ملا به لیونی شي، ورانوي به د خوارانو د سر سیوري. چا منل چې کلیوال به داسې ورک شي چې نصیب به د چا ګور د چا لاهور شي. څوک په غرب کې څراغو ته دمې یوسي، څوک به سپین شي، څوک به هم له رنګه تور شي. چا منل چې به سرونه بې شملو شي، له دې کلي نه پردي به سترګه ورشي. د ګودر نجونې به هم کړي لنډۍ هېرې، د اتڼ زلمي به واړه مسافر شي. څه د قاف له غرو کوډګر بادونه راغلل، لرې لرې لوپټې رانه یوړې. دنګې ونې د ټول کلي چپه کړې، دنګې ونې د ټول کلي چپه کړې. اوربلونه